من جمله د آداب نه دا دي چې خپل نظر کته ساته. الله سبحانه وتعالی په قرآن مجید کې سړو ته ځان لویلی دي، مؤمنانو ښځو ته ځان لویلی دي، مؤمنانو سړو ته ځان لویلی دي چې مؤمنانو د نظرونو حفاظت ساتئ. د هغې وجه دا ده چې د ګناهونو ارادې په زړه کې پیدا کیږي او د زړه خراب ارادې دا د سترګو او د غوږونو نه پیدا کیږي. نو ځکه دا ادب دی چې مسلمانانو کته ګورئ، پردو زنانو ته مه ګورئ، پردو دروازو ته مه ګورئ، پردو کورونو ته مه ګورئ، بلا ضرورته پردو زنانو جامو ته مه ګورئ، ځکه چې دومره احتیاط دی چې د چا کره لاړې خپلې مخې ته ګوره، بلا ضرورته هغه ځایونو ته مه ګوره چې د هغې نه مشکلات پیدا کېږي. او الله عز وجل خپل شان بیان کړی دی چې ګوره الله د سترګو خیانت پیژني، یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالی وایي د سترګو خیانت هم الله پیژني او په دې زړونو کې چې خراب ارادې دا هم الله پیژني. عبدالله ابن عباس نه دا تفسیر نقل دی چې د دې نه هغه سړی مراد دی چې په یو ځای کې ډولۍ ښځئ چې د خلکو پام نه بیا ورته ګوري، او چې د خلکو ته پام شي بیا خپلې مخې ته ګوري. ډېر بیکاره انسان دی چې د خلکو نه حیا کوي او د الله نه نه کوي، دا خیانتګر دی. الله دې سړي له دمکي ورکړې ده چې ګوره ده د الله نه پناه نه وي. یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. د زړونو بیان ځکه کوي چې د زړونو خراب ارادې چې پیدا کېږي دا د سترګو د خیانت د لاسه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا هر اندام زناګانې دي او د سترګو زنا چې دی نو دا غلط نظر دی. نو دا د هر مسلمان ذمواري ده چې ګوره دا سترګې د الله امانت دی او د دې سترګو باندې بعضې پابندیانې دي. او یوه پابندي دا ده چې ګوره د سترګو حفاظت به کوې. او ته د مسلمانانو سیرت وګوره چې ډېر زیات د خپلو سترګو کنټرول یې کړی دی. او حدیث کې راځي ای مسلمانانو ودونه کوئ، ځکه په واده کې یو حکمت دا دی چې په دې کې د سترګو کنټرول پیدا کېږي. اکثر د سترګو ګناهونه د بې واده خلکو نه کېږي، ځکه واده کې ډېر زیات ایمانی فایدې دی. یو دا دی چې انسان د سترګو د زنا نه بچ کېږي. د واده والا سړی چې په لاره روان یې سیده خپل مخې ته ګوري، او دا بې واده چې د الله او د رسول خیال نه ساتي، کله یوې دروازې ته ګوري او کله بلې دروازې ته، که د ټرک په شا باندې یو بربنډ تصویر ټوله ورځ هغه ته ولاړي. ځکه خو موږ ته دا امر دی چې کله ودونه بچیم د واده شي او انسانان د واده شي او مناسب رشته ورته میلاویږي نو رشته ولو وکړي، ځکه دې کې سترګو کې حیا او پاک دامني پیدا کړي.